سلامونه ملګرو په دې هیله چې ټول بل تر غو جوړ اوسئ. خره خلاصتان زموږ د یوټیوب چینل ټیکنیکل رحمان ته زم رحمان الله ستاسو په خدمت کې. نو په نوې ویډیو کې درته ښیم چې کولای شئ په اسانۍ سره ستاسو د خپل تصویر نه بیک ګراوند لرې کړئ. یعنی بیک ګراوند په اسانۍ سره لرې کول درته ښیم. ها زیات داسې اپلیکیشن دي چې په هغې کې تاسو کولی شئ ایپس دي که نه په موبایل کې انسټالوئ چې کله مو انسټال کړو هغه ایپس به خلاصوئ او بیا ډېر معمولي ایډیټینګ یې هلته به هغه فوټو ایډیټ کوئ او ډېر په سختۍ سره به تاسو د خپل چې کوم انځور د تصویر د هغې نه به دا بیک ګراوند تاسو لرې کوئ. یعنې ډېر وخت ضایع کېږي هغې سره. خو دې ویډیو کې طریقه ښایم صرف تاسو تصویر اپلوډ کوئ چې کله مو اپلوډ کړو واپس یې بېرته ډاونلوډ کوئ. تاسو سره به د هغه تصویر نه بیک ګراوند لرې کېږي. صرف په اپلوډ کولو سره د بیک ګراوند چې کوم وي د تصویر هغه تاسو ریموو کولی شئ ډېر اسانۍ سره. ډېر په اسانۍ سره یعنې یو دوه کلیکه غواړي اپلوډ اینډ ډاونلوډ بس تاسو بیک ګراوند به لرې کېږي. څنګه چې تاسو په سکرین کې ګورئ دغه تصویر ته ګورئ دا بیک ګراوند لري او بل ګورئ ورته دې نه بیک ګراوند لرې شو. یعنې خپل تصویر د پی ان جي نه د جی پی ایچ نه پی ان جي ته ټرانسفر کول صحیح ده بیک ګراوند ته لرې کول. نو موږ سره اوس په دې ویډیو کې مکمل پروسیس درته ښیم. یو اسانه ټریک ده چې دغه ویب سایټ کې تاسو په اسانۍ سره کولی شئ دا وکئ. نو دې لپاره به تاسو څه شی وکړئ ملګرو خپل براوزر ته به لاړ شئ. براوزر کې به تاسو ولیکئ په سرچ کې remove.bg صحیح شو. دا به ولیکئ دا به سرچ کوئ. چې کله مو دغه ویب سایټ سرچ کړو ګورئ دا به تاسو ته خلاص شي. ګورئ دا 100% یعنی 100% دا چې کوم دا 100% دا اتوماتیکلی تاسو تصویر بیک ګراوند ریموو کوي او فری ده. دلته چې کله تاسو راغلی دغسې انټرفیس تاسو سره خلاصیږي. اپلوډ ایمیج باندې به اوکې وکئ. تاسو به خپل ګیلري نه د خپل ډیوایس موبایل ډیوایس ګیلري ته تاسو ویسي او دلته به ګیلري نه هماغه تصویر تاسو راواخلئ چې کوم تصویر نه تاسو بیک ګراوند لرې کول غواړئ. یعنې هر هغه تصویر چې تاسو غواړئ چې بیک ګراوند ته لرې شي هغه به دلته ورته سلیکټ کړئ. نو دلته زه مای فوټو ته ځم او سمپل دلته سمپل یو تصویر راخلم هغې نه زه بیک ګراوند لرې کوم چې هغه به موږ سره په اسانۍ سره دغه بیک ګراوند لرې کوي صفا سوتره یعنې په یو کلیک سره. ښه دلته ګورئ ما ګیلري اوکې کړله. دلته زه ورته یو تصویر سلیکټ کوم. اوس دا تصویر مې سلیکټ کړو. ګورئ ملګرو ورته ښه پریپیرینګ اپلوډ یعنې اپلوډ پریپیر کېږي. وګورئ ورته دلته ستاسو دغه کوم تصویر چې ما ورته سلیکټ کړلو دغه اپلوډ کېږي. ښه دلته اپلوډ کېږي ګورئ اپلوډینګ او صرف ډاونلوډ بس اپلوډ او ډاونلوډ سره ستاسو د تصویر نه بیک ګراوند لرې کېږي. هم لیدو دا تصویر و او دلته وګورئ ورته ملګرو. ښه نو څومره په اسانۍ سره یعنې یو کلیک سره دا چې کله تاسو ډاونلوډ کوئ دا وګورئ ستاسو دا تصویر به دلته ډاونلوډ شي. غواړئ بل تصویر هم داسې اپلوډ کړئ ګیلري ته لاړ شئ. دا دواړه تصویران تاسو ته ښیم دې سره بیک ګراوند نه وي. ښه دا به صفا یعنې ډېر ښه ایچ ډي سایز کې تاسو ډاونلوډ کولی شئ بغیر د بیک ګراوند نه. یعنې بیک ګراوند به ورسره نه راځي. ښه دلته ځم یو بل تصویر راخلم چې بیک ګراوند ترې لرې کړم ډېر اسانۍ سره کېږي. ښه ځکه مې هم غوښتل تاسو سره ویډیو شیر کړم. نو دغه تصویر ته ګورئ دې کې زما بیک ګراوند شته دې تصویر کې. ښه وګورئ ورسره دې سره هم بیک ګراوند شته او دې سره هم. نو دا تصویر وګورئ ښه دې کې زما بیک ګراوند ده دا ما اوکې کړ. څنګه مې چې اوکې کړ ګورئ دلته اپلوډینګ ګورئ دا تصویر ښه دې نه بیک ګراوند لرې شو. ها واپس یې ډاونلوډ کړه. څومره په اسانۍ سره بیک ګراوند زمونږ لرې شولو. نو دا زه اوپن کوم دا تصویر تاسو ته ښیم. دا وګورئ دې سره بیک ګراوند نشته. ښه ګیلري کې هم درته ښیم. نو دا زه خپلې ګیلري ته ځم او ګیلري کې همدغه دوه تصویران درته ښیم چې ما ته بیک ګراوند لرې کړلو. دا دواړه وګورئ ملګرو. ښه یو دا تصویر و ګورئ بیک ګراوند نشته ورسره او یو دا تصویر و. د دواړو نه په اسانۍ سره ما بیک ګراوند لرې کړلو. کنې اصل کې د دې دواړو تصویرانو باندې بیک ګراوند و خو په یو کلیک سره په دغه ویب سایټ کې چې کوم ما تاسو ته وښودلو په دې ویب سایټ کې تاسو کولی شئ چې هر څومره تصویران وي تاسو د هغې نه بیک ګراوند ریموو کولی شئ. دغه مکمل ویډیو غوښتل تاسو سره شیر کړم. چاته چې په بیک ګراوند لرې کولو کې مشکل وي نو په دغه طریقې سره په اسانۍ سره خپل تصویر نه بیک ګراوند لرې کوئ. په دې هیله ویډیو مو خوښ شوي حتما ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ نوټیفیکیشن آن کړئ تر څو زموږ هر نوی اپډیټ ویډیو تر تاسو په وخت در ورسیږي. تاسو یې وګورئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ. خدای په امان.